زموږ په معاشره کې هر نارینه له خپلې کوروالا ګیلهمن دی او هره کوروالا له چا ګیلهمنه ده؟ له خپل خاوند ګیلهمنه ده. اوس چې هغه اصلي حقیقت دی چې هغه مینه ده، محبت دی، الفت دی، چې هغه ځای دی، په هغه کې سره ګیلهمن دي، لیکن چې بیا حرام دي، ناجایز دي، په هغه کې بیا یو د بل ډېرې خوشحالۍ دي چې یاره زه له تا ډېره خوشحاله یم، ته له ما ډېره خوشحاله یم. دا ولې؟ یعنی خبره دا ده زما او ستا په دې معاشره کې یوه کوزده سوې ښځه، یو ود سوې ښځه چې د هغه غورځي له بل چا سره. زه په دې خبرو په هغه لوی رب دې مې که به زه نه شرمېږم، خو زه څه چم وکړم؟ پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ما ډېر عجایبات ولیدل په دې سفر کې، ما ډېر عجایبات ولیدل، ناولدې مې ولیدلې. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه پر یو ځای باندې رالم، یو ځای چې دی هغه رش دی، مردارې غوښې پرتې دي، مردار بوی ځي، بېکاره بوی ځي، خورا رش دی ورباندې. بله خواته بیا بلکل صاف سوترا غوښې پرتې دي، یا دیګ باندې دی، پخې یا کچا غوښې یا د هغه رقم مطلب وچې غوښې دي، هېڅ رش نشته ورباندې. ما پوښتنه وکړه ما جبرائیله دا خیر خو به یې، دا ولې پر دا ځای رش دی، پر هغه ځای رش نشته؟ و جبرائیل امین علیه السلام ما ته وویلې چې دا چې کوم رش دی دا حرام دی، او چې دا کم رش نشته ورباندې دا حلال دی. پر حرامو باندې د خلکو رش زیات دی، د خلکو میلان زیات دی، د خلکو توجه زیاته ده، و حرامو ته مطلب چشکی توجه ورکوي، و حلالو ته توجه چې د هغه نه ورکوي. ورې دا اوس زما او ستا د ژوند عجبه خبره ده، زما او ستا د سترګو اکثره رپونه چې دي هغه د الله رب العزت د احکاماتو خلاف روان دي. زما او ستا تصور، زما او ستا سوچ، زما او ستا فکرونه، زما او ستا د زړه چې کومې خبرې دي هغه ټولې تقریبا په سلو کې 90 چې دي هغه د الله او د رسول خلاف روان دي، 10 چې دي هغه یا لمونځ دی، یا زکات، یا روزه ده، یا حج دی، یا تبلیغ دی، یا جهاد دی. او زما او ستا قدمونه راواخله، و حلالو ته ډېر اخیستل سوي دي که حرامو ته ډېر اخیستل سوي دي؟ حرامو ته ډېر اخیستل سوي دي. نو اوس په دې ځای کې د الله رسول فرمایي ګوره چې هغه ما پوښتنه وکړه، مال ګوره دا مرداره غوښه پرته ده، ولې پر دې باندې دومره رش دی؟ ول دا ستا امت دی اکثره به پر حرامو روانې، و حلالو ته به ګورې نه. بیا د الله رسول فرمایي بیا چې پر مخ ولاړو بیا مې څه غوښې ولیدلې، غوښې چې مې ولیدلې صاف سوترا غوښې دي، پر هغه باندې مطلب رش نشته. بل ځای بیا مردار بدبوی ځي، پر هغه باندې ډېر رش دی. ما پوښتنه وکړه مال جبرائیله دا څوک دی دا چې رش یې جوړ کړی دی او دا رش نشته؟ هغه ویل یا رسول الله دا ستا د امت هغه کسان دي چې دا کم رش دی پر دا مرداره غوښه باندې، پر دا بدبوداره غوښه باندې، دا هغه خلک دي چې خپله کوروالا جنې پاته د حلاله پرېدی زنانې سره تعلق چې دی هغه جوړ کړی دی. هغه چې حلاله غوښه صفا غوښه پرته ده هغه باندې رش نشته، ولې هغه د خپله حلاله کوروالا ده. تاسو په دې خبره لږ سر خلاصیږي چې زموږ په معاشره کې هر نارینه له خپلې کوروالا ګیلهمن دی، او هره کوروالا له چا ګیلهمنه ده؟ له خپل خاوند ګیلهمنه ده. اوس چې هغه اصلي حقیقت دی چې هغه مینه ده، محبت دی، الفت دی، چې هغه ځای دی، په هغه کې سره ګیلهمن دي، لیکن چې بیا حرام دي، ناجایز دي، په هغه کې بیا یو د بل ډېرې خوشحالۍ دي چې یاره زه له تا ډېره خوشحاله یم، ته له ما ډېره خوشحاله یم. دا ولې؟ خبرې ډېرې دي عزیزانو، زه به ته ډېر تاوان نه در رسوم، نه به ډېر کار در لرم. هغه کوچنی انسولین ستنې به ته یې لیدلې د شوګر والا چلی ډېره معمولي هغه سړی نه پوهېږي، هغه ستنې به کله کله در لګوم. یعنی خبره دا ده زما او ستا په دې معاشره کې یوه کوزده سوې ښځه، یو ود سوې ښځه چې د هغه غورځي له بل چا سره. زه په دې خبرو په هغه لوی رب دې که به زه نه شرمېږم، خو زه څه چم وکړم؟ تا زه څه رقم خبر کړم؟ یو جلا جلا خبر کړم یا جلا جلا نه؟ زه به دا ټول جهان ته د خپل آواز رسوم. ما ته پته ده یاره، لکه ګوره په هسپتال کې وغټ ډاکټر ته هغه چې د هسپتال هیډ دی هغه ته پته ده چې ما له کم مریضان راځي، نه هغه بیا ووایي چې پلانی شی خورئ، پلانی مه خورئ، پلاني ته توجه ورکوئ، پلاني ته. زما ته هم دغه خبره ده، ما ته هم دغه خبره ده. زه به تا ته سر در خلاص کړم چې ګوره موږ خو سره ورونه یو، موږ د یوې معاشرې یو، موږ د یوې علاقې یو، چې څنګه به یوه زنانه کوزده لري، څنګه به یوه زنانه واده لري، څنګه به یوه زنانه بچیان لري، هغه باوجود بله خواته ځي.
د الله رسول فرمایي ما په خپلو سترګو ولیدله چې پر هغه مردارو غوښو باندې راش پر هغه حلال غوښو باندې راش نو مال جبرائیل دا څنګه خبره ده ولې یا رسول الله خبره دا ستا امت دی د حلاله غوښه دا خپله کوروالا ده هغه مرداره دا پرېدی دی د ژوند له چا سره تېروي له پردو سره تېروي بیا تللی دی مسافر دی نو بس خوشحاله دی مسافر دی بیا چې دا نارینه و پوښتنه سړی وکړي چې نارینه ته خو مسافر یې تو خدای ستا د په هغه لوی رب سره قسم یې ته چې ته پاته یې ته له بد نظرۍ و له بد اخلاقۍ و له بد عملۍ څه پاته یې نه یې پاته تا بل واده نه دی کړی پټ په دغه یهودو نصاراو کې بیا به څنګه خبره راشي ګرڅه چې تا واده نه دی کړی تو خدای ته دا 5 کاله 8 کاله 10 کاله 20 کاله ته څنګه پاک دامنه ته څنګه ګرځې کوروالا خو په چاردیواري کې د مجبوري د خامخا در کور وتلی نسي موږ دا ایمان دی چې بالکل دا زموږ خوندې یا زموږ مندې یا دغه رقم زموږ زنانې د معاشرې موږ دا بد عمله نه دي ستا په هغې کې زه څنګه درته وایم خو راسه ما تا به قسم سره وکړو د الله رسول فرمایي خپلې حلالې کوروالاوې ځینې پاته دي هغه پردیو زنانو ته د دوی تعلق دی د دوی ژوند دی د الله رسول فرمایي ما په معراج کې دا خبره ولیدل او نن بالکل 100% پخوا خو کټه چې داسې د پښتنو وطن دی داسې صفا دی داسې غیرتمند دی داسې عزتمند دی و د ماښام ماخستن مانځه بعد بیا څوک د رسار د اذانه پرې څوک ویښ دی دا غټ موټران دا تورې شیشې شراب دي څه وایي پلانی دي څه وایي په هغه دي څه وایي هغه نورې دي څه وایي چوکونه دي څه وایي بیا وایي ولې ګرانې راله ولې پریشاني هغه یو ایراني پټرول زموږ په بلوچستان کې د هغه وخت خبره د ایراني پټرول شته دا نو موږ ته هغه وفاق اسلام آباد یو شی راکړی بل نو یو شی نه لرو نه اوبه لرو نه ګیس لرو نه بجلي لرو نه روډونه لرو نه هسپتالونه لرو نه تعلیمي ادارې لرو یو شی نه لرو بس دغه څه پټرول راتلل تقریبا بیخي 50 لکه انسانان د پټرول روزګار او په دغه گزاره واغم الله رب العزت تر باندې ودرول الله دې دغه حکومت دغه تباہ کړي لکه دا وطن چې تباہ کړي په خپل کې سره جنگونه دي کیسونه دي انتقامونه دي یو رالی یو جیل تر واچو یا بل رالی بل جیل تر واچو کور ور اخسته دي کور ور اخسته دي د دوه سره معلومه یي نو خو معلومه دا سو چې والله که پتا کې امانتداري ستا والله که پتا بل کې امانتداري ستا بس خپل والی می راخسته ده خپل نفسي می راخسته ده بس تا نس دي موړي ستا پاټي دي مړی ستا یاران دي ماړي ستا قریبان دي ماړي نور مشوره و خبره نن دي تر ورته خالي جنگو ته ګوري والله کله ونی سپي دومره جنگونه سره وکیل کزمر سیاستدانان چکی زموږ وطن نن کم ځای تر ورسوي یو ایرانی پټرول هغه را باندې وتړل سید ټیک د وروره یو غم نه دی دا غمونه نورم را روان دي نعوذ بالله خدا نه خسته دا چې د ترک رقم غمونه را باندې راسي نو زموږ وطن ځکه تباه دی دا په ظاهره ځان ایمان اسلام بولي په باطن کې منافق دی په باطن کې د کفر د ظالم د الله او د رسول د دشمن پر لار باندې روان نو پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ما ولیدل چې دغه زما د امت زنانی هغه خپل کوروالا پاک دامنی پر کور او پرې زنانی چې هغه د سره په موټرو په دفترو په زیارت په بولانو په پلاني او پلاني ځای کې سره بس زم ډیر مجبور یم تیم ډیر مجبور یاست زه چې تاته څه وایم ته ماته څه وایې نه زما خبره څه فایده کوي یعنی مرتی سره خبرو بیا ما دا فکر کړی چې زما بچی چیرې دی زما لور چیرې ده ما دا فکر کړی دی چې دا زما بچی ما سوزکي ولایت بلاس ورکه دا چیرې ولاړه ما دا فکر کړی دی ما دا زما زوی د چا سره ګرځي بس خالي دا اورېدلو دپاره پر بل مې غوږ نیولی دی چې خدایه د چا د کور حال به راسي چې څه ورپېښه سوې ده د خپل کور ور مړ که یاره شیخ لاس نو پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چې بیا هغه حلال کوروالاوې ځینې پاته وي رش په اخوا ډېر و